طالبان ورونو د اسباب د حسد چي دي ولې حسد پیدا کیږي د حسد یو حالت چې یو څوک له چا سره په یو حال کې شریک وي حسد پیدا کیږي اوس همسایه سره حسد کنه په حال کې شریک ده په جواریت کې یا طالبانو مشارکت په صنعت په تجارت په زراعت په مشرۍ په علم په سن یو څوک چې چا سره اوس د سپین ږیري له ځوان سره څوک نه کنه لکه عمر نه ده اما که دواړه په یو مدرسه کې استادان په علم کې شریک سو او چې په دې ځوان ډېر خلک راټولي په سپین ږیري نه بیا څوک پیدا کېږي نو حسد طالبانو د تجار کولو د تجار ځکه اسباب څوک د مشارکت په صنعت په علم په زراعت دهقان له دهقان سره حسد تجار له تجار سره مولا له مولا سره چا طالبانو چې مشارکت وي له هغه سره څوک حسد چې کله د تا په چا باندې خبر سي د تا چې په کومو فضایلو باندې الله درکړي په هغه فضایلو باندې دی خبر سي او تا سره شریک په هغه کې وي بس دی تا سره حسد ونیسي و یوه خبر واورئ طالبان دا علم نه ده لمر څه ده طالبانو ما تاسو ته څومره وخت مخکې ډېره ښه خبر وکړه کوم په یاد دي لمر څه ده لمر چې راوخته دا کومه رطوبتي هوا چې ده لمر دا رطوبتي هوا هغه رطوبتونه او جراثیم وزن که نه تصفیه سوي څوک پرېږدي هوا پرېږدي یعنې کلي او د دشتې خبر مې چې څومره وخت مخکې درته وکړې و یاد مو شو نو طالبانو ورونو د حسد مار څه ده طالبانو مار سوونه قسمه ماران دي 300 قسمه ماران زهر نه لري خو تر ټولو نه خطرناکه زهر د هغه مار دي چې هغه غذا یې ډېره بده وي چې مار په داسې یو سپک او بد ځای کې وي چې هلته غذا ډېره خرابه وي نو چې غذا یې ډېره خرابه شوله نو هغه مار څومره چې غذا خرابوله هغومره مار زهر ډېر بد څومره چې غذا ښوله مار څوک اوس طالبانو ورونو لکه لمر چې څوک راولي هوا تصفیه کوي همداسې علم طالبانو د انسان بعد سپک صفتونو کې څوک راولي تصفیه راولي طبیعتونه د انسانانو څوک کوي تاسې نه زه پوښتنه کوم طالبانو دا د علماو طبیعتونه چې په علم یې ډېر مزل کړي دي دوی طبیعتونه ډېر تصفیه وي او که د هغه انسانانو چې علم نه سوچ خالي وي د هغوی طبیعتونه ډېر تصفیه وي علم څه ده طالبانو لکه لمر چې دا هوا لطیفه کوي باریکوي هغه خشنوالی له هوا نه باز همدارنګه علم چې ده طالبانو له انسانانو نه هغه بد صفتونه حسد ده کبر ده غرور ده غیبت ده علم دا په انسان کې لطیف کوي او باریکوي صفر ته راولي دا داسې دي لکه زهریات غوندې تېر خبر باندې پوه او علم دی الله مونږ ته را نصیب کړي د علم په واسطه باندې الله عز وجل د انسان کې هغه سپک طبیعتونه چې دي هغه لطیف کوي او باریکوي اوس یو سړی چې عالم نه ډېر سخت زړی وي بد اخلاق وي بد صفتونه چې علم الله پکې راوسته ډېر هغه طبیعتونه لطیف او باریک شول بیا ډېر ښه تعامل دی یو چا سره کوي خبر باندې پوه شولې د یوسف علیه السلام مور چې وه اول خو یوسف علیه السلام پیدا سوی راعیل نومېدله نو د مور راعیل وه راعیل په بنیامین باندې مړه سوی وله بنیامین چې پیدا کېده مړه وله مور یې نه وله دا نور ورونه یې چې ول دا د دوی میرني ورونه ول ورونه راجمع سول په دې مشوره وکړله چې د مونږ پلار چې دا یوسف بل ورور سره ډېره مینه کوي طالبانو دا مینه ولې د دوی سره ډېره کېدله څنګه د هغه خو به دي ښځه بیا ډېر وخت نو طالبانو ورونو دا مینه او محبت دا ولې د یوسف علیه السلام سره محبت د پلار ډېر علت یې څه نو طالبانو ورونو بعضې علماوي دا محبت د دې وجې نه و چې دوی دواړو مور مړه وه نو پلار یې خوا ورته بدېدله او مینه خبر ځکه علما نه مني باید بیا د بنیامین کشر له ده نه له هغه سره ډېره مینه وای صحیح خبر دا و طالبانو ورونو په دې زوی کې حضرت یوسف علیه السلام کې د کمال نښې ډېرې وې او د کمال نښې چې کله په بچي کې ډېرې وي نو هغه په پلار باندې طالبانو ډېر ګران وي خبر باندې پوه شولې اولاد کې چې کله د کمال نښې ډېرې وي نو هغه بچي کې الله عز وجل په پلار باندې هغه بچی ډېر ګرانوي علت یې دا د اصل کې د دې وجې نه د دې پلار د دې خپل زوی حضرت یوسف علیه السلام سره ډېره مینه وه هغه علت سي هغه ته نه علت نه و طالبانو والد رحمه الله هسې یو خبر به وکړم والد رحمه الله ویلي وایي ټول عمر کې چې ما ټوله شپه خوب نه ده کړی 2 وارې داسې راباندې راغلي دي و یو وارې د مونږ مشر تره چې و شیخ عبدالقدوس جان رحمه الله والد رحمه الله ویلي چې زه ورسره ګذرګاه کابل کې یو ځای د هلته مدرسه وله د انقلاب نه مخکې یې زلته ورسره ومه وی بیا کله چې دا کمونستان راغلل وی چې تېر تللمه ساکو ته وایي چې راتلم نو چونکې و مې ورور خو دومره مینه مې ورسره وله چې ډېر ته تېر نه راغلم وی ټوله شپه مې زړل خوب نه راتلل طالبانو ډېر رونه ما لیدلي دي عبدالسلام شیخ صاحب د تاسې به کله مجلس کې د خپل ورور یادونه کوي چې یاد یې کړي طالبانو زاړي پسې ډېر انسانان ورونه تېر سوي دي ورور چې ورور یادوي تر مرګه زاړي دا هم طالبانو یو ورور الله دومره لوی علم ورکړي و دومره د لوی علم څښتن و والد رحمه الله ډېر وخت بیا ورسره تېر کړي مازې به یې چې یاد کړه نوم به یې چې یاد کړه مونږ کورنۍ نوم هغه مرزا ورته ویلې چې نوم به مې یاد کړه زړل به مونږ به حیران دی ته و ځکه مونږ واړه نه پوهېدو چې دا اوس په دې پوهېږو چې الله څه رقم د کمال انسان پیدا کړي چې هرې خبرې سره ورور پلار یادوي هغه هم یو لوی عالم خو دی چې یادوي طالبانو هر ورور سره زاړي بیخي یو عجیب و نادره ده
وی دا مې ډېر مې دلته زړلي دي یو وارې زه مریض وم یو مرض د طالبانو مننجیت ورته وایي زه یو وخت کې فالج ووهلم دې نه چې قسم یو بل مرض ووهلم بیا زه شفاخانه کې بستر ومه نو هلته خو زه طالب هم کشر ومه والد رحمه الله ویلي چې ټوله شپه مې خوب نه ده کړی خو طالبانو فیه ما فیه که نه حسد چې را پیدا سي بیا سړی کوشش کوي چې دا له مخه لرې کړم وګوره طالبانو د یوسف علیه السلام په کیسه کې به فکر کوئ ته چې چا سره حسد کوي چې دا له مخه لرې سي فکر ونه کړي چې هغه له مخه لرې سي ته به نږدې سي نه نږدې کېږي تر ټولو نه دوی ډېر ذلیل شول که نه و یوسف علیه السلام اگر چې روح الماني وي والله اعلم چې څنګه به وي خوب یې لیدلی یوسف علیه السلام چې یوسف علیه السلام په یوه دشته کې وي او 10 دانې لیوان وي نو هغه یې خوري او 10 لیوان پرې رامنډه کې خوري خو یو د مځکه وچ وي یوسف علیه السلام پکې ننوځي خوب یې لیدلی یا 3 ورځې په غمځکه کې همداسې ورک سي طالبانو ورونو بس مشوره راغله نه یوسف علیه السلام ورونه راغلل هغه ته یې ویلې پلار ته یې ویلې یعقوب علیه السلام ته یوسف موږ سره نن پرېږده یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته ویلي وي ته ځې ورسره وایي وځم خوشحاله وړکی په څه پوهېدی په دې شیانو سر نه خلاصېږي نو ورسره را پرېښود نو طالبانو چې کله را روان سول یعقوب علیه السلام ورته ولاړو طالبانو مین هم ډېر عجیب نادر شه او یعقوب علیه السلام ورته ولاړو چې دوی داسې روان ډېر پسې کتل نو تر څو چې دوی ته ښکارېده نو یوسف علیه السلام به یو ورور په غېږ کې واخیسته بل په بل چې داسې مینه یعنې ګویا کې موږ خو مینه در سره کوو چې لږ په ناست وو نو داسې راواخیست په دا مځکه باندې یې ویسته نو چې په مځکه باندې یې ویسته هغه چیغه کړله فکر یې کوو که نه چې ساعت را سره تېر یا بل ته یې ورمنډه کړله چې هغه ورمنډه کړه هغه هم راواخیسته په مځکه باندې یې ویسته تی په زړه سو چیغه یې کړه وی ای پلار ته یې غږ وکړو ای پلاره تا چې له دوی سره کم عهد کړی و خو دوی ویر که که نه چې څه به نه راته وایي سخت یې ووهه طالبانو زړل یې بس دوی ورور روبیل نومېده هغه داسې په دې سینه باندې ورکېناسته ده چې چیغې ویلې هغه یې خولې پرې ورپټه کړه چې ونه غږېږي دې طالبانو خو لنډې نه چې ویې ځوره چې څا ته ور اچو وایي څا ته چې ور اچو نو په دې مشوره وکړه چې چا مخکې خو مشوره کړې چې اوس یې څا ته ور اچو وایي ورته ویلې چې ما نو ته نه پرېږدئ دلته وایي دوی ورته ویلې چې ادعو الشمس والقمر والکواکب چې هغه الفت مینه در سره وکړي نو هلته یې حسد زړونو کې ورته اچولی دې طالبانو چې څا کې واچو نو په زړه باندې سوی نو چې زړل یې دا څا داسې وه بیخي غټ و پاس سارې وړکی نو بیرته چې څا ته وروغورځېده بیا یې غږ پسې راوکړ ورونو یې نو ده فکر وکړه دی خو وړکی چې لکه مهرباني یې زړه کې راغله چې مهرباني یې زړه کې راغله کسې بیرته دوی ورته ویلې غږ یې پسې وکړه دوی پاس نه غږ وکړه ده بیرته غږ وکړو ستې اراده وه چې پاس نه غټه تیږه پرې واچوي او مغل ته یې ختم کړي نو یهودا ورته ویلې چې نه تیږه نه پرې واچوي ده نه یې کمیس هم وویسته خو حضرت ابراهیم علیه السلام چې اور کې اچولي و الله له جنت نه یو کمیس ورته رالیږلي و هغه ډېر وړکی و حضرت یعقوب علیه السلام هغه ده ته په غاړه کې ځکه دوی خو د انبیاو خاندان و ده ته په غاړه کې ور اچولي و هغه تېر پاتې سو چې دی څا کې وغورځېده نو حضرت جبریل علیه السلام وایي ورته راغی نو هغه چې راغی هغه یې ورته خلاص کړه هغه یې ور واغوست نو زړی وی ډېر په تنګ سو جبریل علیه السلام وایي زه خو دلته تنها یم جبریل علیه السلام لږ وخت ورسره و چې یو سړی چې یو ناڅاپه داسې جي ته لاړ شي سړی ورخطا وي نو جبریل علیه السلام ورته راغی داسې انس الفت یې ورسره وکړو مینه یې ورسره وکړه چې بېرته تېر تله نو هغه ورته ویلې دلته خو زه تنها په دې کې پاتې کېږم زه ډارېږم هغه ورته ویلې دا الفاظ وایي یا صریخ المستصرخین یا غوث المستغیثین یا مفرج کرب المکروبین چې به بیا دماغ جای ته ښکاري چې به ما او تاسو ډایرکټ سره وینو